نو د ظالم انجام ګورې خرابي. الله پاک ظالم له مهلت ورکي ورکي ورکي، خو چې کله راونیسي نو بیا د سمی او د خلاصي لار بلني. یو بادشاه په یو علاقه تېرېده، نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و، یخه علاقه وه، د علاقې خوښه شوه. نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې، ځکه ښکلې اوبه هم دي، اعلی ابشار هم دی او ځنګل هم دی او سیند هم دی، خشته سپینې اوبه دي او علاقه هم یخه ده. یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه، او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ، او که د چا کور پکې راځي روان کې. دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې د ما محلي. بس ټول خلک لګیا شو، ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینیرانو او کم خټ والو، بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وښو، محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که څو چته، او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که. نو بادشاه ته خپل وزیرانو وی چې بادشاه سلامت محل تیار شو، هېڅ کار پکې نه دی پاتې. اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ، نو ستاسو خوښه ده. بادشاه په ډېر دوم دام او شایانشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو، او خلک ورسره دي لښکر او وزیران، او محل ته روان شو. چې محل ته څنګه ورنږدې شو، نو یو کور د محل سره خوا کې او د محل ته مخامخ یو کچه کور. بادشاه دی خلکو ته وی دا څه شی دی؟ وی دا یو بوډی د هغې کور دی، او د دې بوډۍ هېڅوک نشته، نه بچي شته او نه خاوند شته او نه بیا سرۍ غریبه ده، دا د هغې کور دی. تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وي، ټول هم روان کړل، خلک هم دې نه وشړل، خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه نو دې ډېر وجړل چې زما خو هېڅوک نشته او دلته مې دا یو رکوټې کور دی، نو ما سره ظلم مه کوه. نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود. بادشاه وی بوډۍ پکې سي، اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي او دا ځای اوار کړي او دا خټې لوټې ته یې خو غورځوي. به د بادشاه اړو ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ، نه وردننه کېږي، ظالم هسې خو ورننه وځکه. یا بوډۍ راوغواړه چې په راځی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړوم، راځی که د بوډۍ کور یې روان که. بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته، هله به درنه کېږم چې دا کور روان که. بس فوراً پوج پولیس رالل اډرو او د بوډۍ کور یې روان که. هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې او میدان یې ورکه. بوډۍ الله ته لاس پورته کړ. ګوره ظلم نه پکار. دا بعضې دوام عجیبوي، بعضې سړی وي خدایه ما وبخې، دا هم د الله نه دعا ده، او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي، یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات یې، ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان یې، او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي، او زه خو ډېر محتاج. یعنې دونه د الله صفتونه خپې کړي او خپله عاجزي ور مخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي، ښکلې کړي. نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړه، څه وایي؟ یا الله زما دا کور چې روانېده نو خدای که زه نه وم نو ته چاته تللی وې؟ ته خو وې که او الله چې زما دا کور روانېده نو که زما طاقت نو خدای ستا زور څه شو؟ ستا طاقت څه شو الله؟ دا اوس عجیبه خبره ده، ناشنا سوال. الله که زه نه وم ته خو وې، او خدای که زما زور او طاقت نو غریب وم بې کسه بې څوک وم، نو ته خو بې کسه بې څوکه غریب نه وې، بې طاقته نه وې، ستا طاقت څه شو؟ دا سوال یې الله ته وکړ. او دا سوال یې چې موږ دا هم په یو عجیبه انداز وکړه. یو نیک سړي عالم له لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو. سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي. هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه؟ تا لا سوال چل نه راځي، په خپله ورته وژاړه که. نو بس خدای ته په ژړا شو. یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته؟
او الله که زما زور نو ستا طاقت څه شو چېرته تللی چې دی ووی او دې وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیت یې وویسته او خبره ختمه شو نه محل ولیدم په سترګو نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړه الله خو په دې قادر بادشاه دی کولی شي که نو ذکر رسول الله مبارک فرمای اتق دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان وسات فانه لیس بینها وبین الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشتا حائل نشتا دا ډېر زر قبلیږي نو ظلم به نه کې انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي هم په الله خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مخولو ما دوزخونه مولیده وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پی پیشو چکونه لګول اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي اوس زقوم یو بوټی دی اب په دوزخ کې وي اور به پیړو اثر نه کوي دوزخیانو له به ورکوي په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي عالمان به ګرځي عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي عالم پکې دا دی ورنه نوځي هغه ته غږم نه کوي حافظ به پکې نه نوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي دا خدای شان دی چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروتو هغه ته غږم نه کو اور خدای په قبضه قدرت کې دی نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په چکونه لګول نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه نه ولا خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له په خپله څه پیدا کي او ښکار وکړي او څه وخوري نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې اقه پیشو په الله پاک مسلط کړو چکونه پې لګي نو ګوره چې په پیشو ظلم کې ما د یو مشر نه یو ځل خبره اورېدلې وه یو خان او د هغه زوی چا سره دشمني وه هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی دا د مردان علاقې طرف ته هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی بل چا مړ کو دا به پد وکړه او دا د انګریزانو زمانه ووی بل چا مړ کړی خو د دشمنو دعوی د خان په زوی کړو دی ګیر کړ چې ګیرې که خبره دې ته ورسېدله ګواهۍ پې دونه مضبوطې شوې چې په دې د 500 حکم وکړو د خان په دې زوی او د خان دې زوی به وي چې زه بېګونه ما دا قتل نه دی کړی خو خیر به د دروغې ګوی وه او بس جج فیصله وکړو بیا بل عدالت بل اپیل منسوخ که بلم ولا اپیل مسترد که او بس اخره کې د 500 کوټې ته ورسېد وی د خان دې زوی به وي چې ما به خدای بری کوي ما ته پته ما به الله بری لکه سپریم کورټ اخیری چې کم عدالتو هغه دې اپیل منظور نه که او ته ما به خدای بری کوي وی بس ما ته پته چې ما به خدای بری کوي ما یو جرم کړی دی چې هغه ما ته معلوم دی او د هغې دا مړی مې نه دی کړی خو یو جرم مې کړی دی هغه جرم ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی او دا هغه جرم سزا پانسي نه ده دا هغه جرم دغه سزا وه چې دا ما یې د جیل کې راکړه دا هغه جرم دغه سزا وه چې په ما د 500 حکم وخته خو هغه جرم کې پانسي نشته انشاءالله ما به خدای بری کوي نو د انګریزانو په قانون کې دا وه چې هغوی به کله جرګې ته کیس ورمخکې کړ جرګه به کېناسته هغوی به په کلي کې پوره معلومات واخېستل هغوی به فیصله کوله د کیس جرګې ته لاړ مشرانو نه ورو چې جرګې ته لاړ جرګې چې تحقیق وکړه نو دا سړی بېګناه نو جرګې ووایي چې دا بری کې دا بلکل بېګناه دی وی سبا دکه بېګاله د پانسي وه او ناګانه اډر راغی چې دا بری کې وی را خلاص شو بری شو وی چې بری شو
نو دنه چا تپوس وکړه چې هلکه ته مطمئن وې او تا دا خبره کوله چې زما به پانسي نه کېږي تا ته څه پته وه؟ وی ګوره تاسو ته خو ما ویلو چې ما یو جرم کړی دا مې خدای په هغې کې راکاږي او هغه جرم د پانسۍ نه دی ما به خدای خلاصوي. وی څه جرم و؟ وی یاره یو ځای کې مې روټۍ خوړه او پیشو را ټوپ کړې او د کټ پلنګه راته کېناسته او زما نه ډوډۍ وتښتوله. پیشو غوښه وکړه روټۍ واغې وتښتوله او د کټ پلنګه کېناسته یې خوړه. وی ما سره تماچه وه تماچه مې راواغېسته او هغه پیشو مې وویشته. دقه ظلم مې کړی دی خو د پیشو په ظلم کې د خدای رانیولې. هغه دونه هغه پیشو ظالمه نه وه هغه د کور بلده پیشو وه چې غوښه یې وتښتوله یا وړی وتښتوله نو ما ته په کټ پسلنګه کېناسته نو په کار وه چې ما ورته نوره ورچولې وي نو ما ته ماچه راواغېسته مستي مې پرې وکړه او پیشو مې په هغه ځای وویشته. نو دا هغه جرم و. نوره ما ته پته وه چې د پیشو دا جرم دونه نه دی چې ما به خدای پانسي کوي او ما خدای ته توبې میستې دي. زمارونو چې په څاروو ظلم کې الله پې خفه کېږي. رسول الله مبارک لا یو ځل په جومات کې تشریف فرماو اوښ راغی اوښ نیغ را روان دی او جومات ته راننوت. خلکو شړه نبی علیہ السلام یې پرېږدی دی اوښ فریاد راوړی دی مې شړی بس د هغې حکم اوښ نیغ راغی چې راغی د رسول الله مبارک ته مخامخ کېناست او غړانګې اوده کړه او د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو خپو مبارکو په میانس کې کېښوده او برلارې شروع کړو د سترګو نه اوښکې روانې دي برړېږي لکه چې جاړي او سترګو نه اوښکې روانې دي. بس نبی علیه السلام وفرمایل وی دی اوښ ما ته فریاد وکړه د دې مالک راوله. مالک یې راوستو رسول الله مبارک هغه مالک ته ولوی وی دی اوښ ما ته ستا فریاد وکړه څه فریاد یې وکړه د الله رسوله؟ وی ده ما ته ووی چې په ما مالک کار کوي او دمه نه راکوي ستړی په ستړی را باندې کار کوي. دویم فریاد یې راته ده وکړه چې په ما کار کوي او خوراک نه راکوي. وی بلکل یې درته ټیک وویل. وی ګوره ظلم په حیواناتو مه کوئ په دې کار هم کوئ او داسې وخت کې د کار نه بندوئ چې دې ستړي نه دي څه نه څه دمی او چې کار پې کوئ نو خوراک هم وله ورکوئ. ګوره په څاروم ظلم منه دی او بلکې ډېره ناشنا راته بله وویم نبی علیه السلام ګوره څاروي خو مکلف نه دي څاروو له خو نه جنت شته نه وله دوزخ شته عقل پکې نشته شعور دی پکې لیکن حضور پاک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله څاروي م راولي میدان د حساب کتاب نو کم څاروي چې په بل څاروي ظلم کړی دی نو الله به د هغه مظلوم څاروي دپاره د هغه ظالم څاروي نه هم بدل ویل. ښکراور څاروي په بېښکرو حمله کړې ده هغه بېښکرو له به خدای پاک ښکرې ورکړي چې دا خپل انتقام او بدل ته وایم. څاروو له به هم د یو بل نه بدلې والي نو بیا به الله دا څاروو ته وي کونو ترابن نو دا به خوري شي ختم به شي. نو څاروي که په څاروي ظلم کوي هم الله نه برداشت کوي نو چې د الله بنده د الله په بنده ظلم کوي او بیا مسلمان په مسلمان ظلم کوي هغه خدای چې ته برداشت کوي. او ورونو دا ګورې زه تاسو بنیادي خبره وکړم چام چې په مسلمان ظلم کړی دی د هغه اخري حشر ته وګورئ نو خدای پاک هغه په خرابه طریقه مردار کړی دی ظلم به نه کوي. په ظلم الله خفه کېږي او د ظالم متعلق پروردگار اعلان کوي لانصرنک ولو بعد حین چې زه به دې مدد کوم څه وخت پس به خو مدد به در سره کوم. د عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې ګورنرو د حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم وکړ تاسو تاریخ وګورئ پته به راته ولګي. 83 د خاندان نبوت ماشومان بچی او ګلان شهیدان کړل لیکن خدای هغه سره څه وکړل په هغه خدای بل یو سړی مسلط که او حمله پې وکړله او سره د خپلو ټولو ملګرو مرداران کړل. نو په ترمذي شریف کې یو روایت دی او په مشکات کې مشته یو کس وایي
وی زه په موقع موجود وم چې د دې عبیدالله ابن زیاد د او د نورو ملګرو سرونه په د جومات نه بار په یو میدان کې خواره واره پراتو، سرونه یې پرې کړي او د جومات نه بار په میدان کې خواره واره پراتو، او خلق راغلی او تماشې ته ولاړو په دې وجه چې د عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم کړی. وی دنیا خلق ولاړو، وی دې خلقو به چغې کړه جاءت جاءت جاءت، راله راله راله. وی ما وی چې دا څوک یادوي؟ نو وی زه ورغلم او په دې خلکو کې ځان مې وردن نه که چې دا دوی څوک یادوي چې راله راله راله. وی چې مې وکتل نو یو اجدها خامار و یو ماره وه، حیه ورته وی په عربۍ مار. وی دا مار به راغی په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې به وردن نه شو، نور مړي پرېښودل د هغه په سپیمو کې او لږ ساعت به وه مار به راووت، بیا به لاړ. چې لاړ نو بیا به راغی، نو بیا به خلک وی هغه دی بیا راغله بیا راله بیا راله هغه ماره. وی چې بیا به راله نو په دې مړو کې په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغې عبیدالله ابن زیاد په سپیمو کې به وردن نه شو او څه ساعت به پکې غیبه وه، بیا به ترې راووته. یعنې خدای مردارم که د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړه او د مردار کېدو نه پس په جن الله خلقو ته وښودل چې په سپیمو کې دا د مار ورنه نوځي، نو چې په قبر کې به څه حال او په آخرت کې به څه حال. د مارونو ظلم به بلکل نه کوه، پلار په زوی، رور په رور، ګاونډي په ګاونډي، خاون په ښځه، ښځه په خاون، انګور په خواښې، خواښې په انګور، زیاتې به نه کوي. نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم سره کوي، چې وسې بر شو خواښې په انګور، انګور خواښې. ډېر مسایل راځي بیا، انګور د دا نه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي. خواښې غریبه بوډۍ به محتاجه یې ورته که نه، دا د دا نه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده. ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی، ظالم ظلم ولې کې؟ او زوی ورته لمسی، خاون لمسی، د خواښې غریبه د بوډۍ ده، د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي، نو دا ظالمه ورته خاون لمسی. او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې موالې ده او خپل بوډا پلار یې موالې ده. دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي، دا ظلم خو بلا مرتبې دي. نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي، دا انګور هم ظالمه ده. دا چې کله بوډی شي همدغه چل به ورسره کېږي. دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې، دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي، الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا. یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي، که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه، حقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي. بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي، بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي، نو د بچي خو د خدای په لاس کې دی. نو دا خواښې وله پیغورونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې دی چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی، دا دې د چا خوښې چې د مارې جینکۍ پیدا شي. دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو، نو په خوشحالۍ وکړه که نه. که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی، ګناه نه ده، او په طریقه وکړه که نه. پیغورونه ولې کوې؟ دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس پور ظلم او زیاتې، دا ګناه ده، دا ناروا، دا حرام دی. ظلم به بالکل نه کوي. د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي، ډیر زر. یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د څاروو
نو دې په لاره یو علاقې ته تلل، تجارت سامان هم ورسره نه خو به قافلو کې خلک تلل، د قافلې سره ځان ملګری کو. نو یو سړی وله راغی کوم علاقه کم خوا ځې؟ وی پلانکې ته. یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري م یو، لارم ما ته معلومه ده. د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وی چې دا خو کرۍ به هم ترې والم او د لارې ملګري به مې هم شي او بس ځو به. اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخیږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي او موټر هم ترې وتښتې. د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو کرۍ به درکړه موضوع به چې روان شو یو دوه لارې وې. نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه. او ته وایي دا ما ته نه معلومه، زه خو همیشه په دې لاره ځم. وایي دا بله ما ته معلومه ده، دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی، په دې به لاړ شو. سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو. تلل په هغه لاره باندې تلل، هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو. یا لکه دا دې په کومه راوستم، بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه، د اس نه، او چاړه ورسره وه هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول. پرېږدم دې چېرته؟ سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم، دا خو په ډاکو اوړېدم. هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله، خو ما ته غږ مه کوه ما پرېږده. نه ویل اول به تا وجنم، دا چې تا پرېږدم خو ته حل وې، لومبې به تا وجنمه او د هغې نه پس به سامان دنه علم. بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی. نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکعته لمونځ وکړم، چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکعته لمونځ وکړم که نه. هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو، دا مې ټول وجلی دي، دا ډوکي نه، دا مې او دې منځونه کړي دي، ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی. ځکه ته مونځ کې او ستا یو اخري هغه ارمان دي پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی. دې غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وایي، بل خو زمونږ څوک نشته. که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی ته هیر شو، یو آیات ولا خوله له راغې امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی محتاج او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کي، بې د الله نه څوک نشي بچ کول. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع چې دی مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شړق شو چې د راوګرځېده نو یو شاه سوارو په اس باندې سورو، نیزه ورسره وه او بس نیغ راغې د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط اوو او چې د نیزې نه یې سینګ وی غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسوځېد، مړم شو وسوځېد. د سوداګر زر هغه سړي ته ورمخکې شو، خدای د سره خو که ته څوک یې زه خو دې د غمه بچ کړم، ډاکو ظالم خو زه وجلم، د دنیا نور هم وجلی دي، زه خو د غمه بچ کړم. وی زره دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم، وی زه په 2م اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم، الله وی څوک به د مدد له لاړ شي نو ما دله ځان راورسوم. نو ګوره چې ظلم به نه کې، مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق به، په همسایه به ظلم نه کې، په نوکر به ظلم نه کې، په زمیدار به ظلم نه کې. زمیدار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي، او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي، دواړه طرف ته به ظلم نه کوي. خواښې به په انګور ظلم نه کوي، د انګور غریبه محتاجه د لاس په خدای ته اوچت کي، ظالمې غرقه بشي. او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي، دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه د خدای ته به لاس اوچت کي، تباه بشي. ګاونډي په ګاونډي، مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر، کشر په خپل مشر، ظلمونه به نه کوي. ظلم انجام طبعی ده، ظالم خدای را نیسی چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه. دې وجه نه ما د رسول الله مبارک دغه حدیث تاسو ته وایي چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرونه ځان وساته، د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي. دعا وکړئ خدای موږ د ظلمونو نه وساتي، خدای موږ مظالمان کې او موږ مظلومان.